السلام علیکم ګران شاګردان ولاد ویک شروع جوړ بیاست. راځو د نن سبق ته. د نن سبق چې دی هغه د ویک اف او ګیټ اف فرق زده کوو په انګریزي کې. ډېر بنیادي ګرامر دی. ډېر سټوډنټ ته دې فرق نه کوي. د ګیټ اف او د ویک اف دا دواړه استعمال یو رقم کوي. چې زړه یې وغواړي ویک اف استعمالوي، چې زړه یې وغواړي ګیټ اف استعمالوي، لیکن د دې ډېر زیات فرق دی. راځئ د نن د سبق زده کوو مثالونه او معناوي. دا په انګلیش ګرامر کې هم ډېر ښه بنیادي سبق دی. اول به د دې مثالو ته راسو. دا به زه درته ووایم. I wake up at 8 o'clock. زه پر 8 بجې راکښېنم. And get up at 8 o'clock in the morning. او په بالا 8 بجې باندې راکښېنم، راپورته کېږم. اوس سره دې دوه معناوې زه ته ووایم، بیا به ستاسې سر په خلاص یم. ویک اف معنا راویښېدل. ویک اف معنا راویښېدل. په انګلیش کې وایي when you open your eyes. کله چې ته خپلې سترګې روڼې کړې، دغه ته چې په ځای کې بیده یې خپلې سترګې روڼې کړې، و دې ته ویک اف وایي. چې راکښېنې، چې راویښ سې، راکښېنستل نه، راویښ سې. او پاتې شوله ګیټ اف. ګیټ اف معنا راپورته کېدل. when you get out of your bed. په انګریزي کې وایي کله چې ته د خپل بستره څخه راووځې، راولاړ سې. ته چې کله د خپل بستره څخه راووځې، راولاړ سې، و دې ته بیا ګیټ اف وایي. نو دا د دې دوه فرق معناوې دي. ویک اف راویښېدل او ګیټ اف راکښېنستل. دا د دې دوه فرق سولو. نو I wake up at 8 o'clock. زه پر 8 بجې راکښېنستم، راویښ شوم، راویښېږم. I wake up. زه پر 8 بجې باندې I wake up at 8 o'clock. زه پر 8 بجې راویښېږم. And get up at 8 o'clock in the morning. او سهار په بالا 8 بجې باندې راکښېنم. یعنې راکښېنم په ځای کې یو پاو زه ویښ یم، راویښ شم په ځای کې یو پاو زه ناست یم یا دغه بیده یم. بیا چې د ځای سره راوځم، په دې کې یو پاو لګېږي. نو دا به زموږ د نن سبق د ګیټ اف او د ویک اف یا د ویک اف او د ګیټ اف په باره کې و. مننه. دا رقم نور مثالونه هم ترې کولی شئ چې پیښه کړئ. مننه چې د روپۍ را سره پاتې شوئ. ویډیو مې وکتله. تاسو خپله پر دې باره کې یوه دانه جمله د ویک اف په باره کې جوړه کړئ، یوه د ګیټ اف په باره کې چې تاسو څه وخت راکښېنئ. دا به مو ووایاست او مثالونه به مو پیښ کړئ. مننه. کوم ویډیو خوښه شوې وي، سبق خوښ شوی وي، لایک یې کړئ. الله حافظ.